بکن که تکتان طلب نما. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هیلمندیم چې تاسې ګران زده کوونکي او درنه لیدونکي جوړ او روغ واوسئ، سلامت و صحت باشین. موږ او تاسې په تیره ویډیو کې در ویډیوی قبل د شپږم ټولګي لومړی لوست ولوستل. درس اول صنف ششم را با هم کار کردیم چې حمد و د هم په اړه یو ښایسته او ښکلی شعر و، دا چې خدای موږ ته هدایت وکړي او زموږ هغه څه چې په غلو کې په زړه کې هغه موږ ته راکړي او له هغو څلور شیطانانو څخه مو په امن کې وساتي. دا شعر د شمس الدین کاکړ و چې شمس الدین کاکړ مو هم وپېژندل شناختیم. که چېرته سوال لرئ، پوښتنه لرئ، نو کولی سئ په کومنټ کې هم مطرح کړئ او یا هم کولی سئ ماته خپل پوښتنه راولیږئ. تیره ویدیو وگوری، درس ویدیوی قبلی را هم دیده میتونین و در کامنت هم سوال در مورد درس اول هم پرسیده میتونین. نن راځو امروز میایم او دویم لوست لولو. درس دوم را با هم کار میکنیم. دویم لوست، دویم یعنی دوم لوست درس حضرت رسول اکرم او عربی. رسول اکرم یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او عربی یو څوک دی چې دلته راغلی، یو صحابي ورته ویلی سو، دلته راغلی او له حضرت محمد څخه یې ځینې پوښتنې کړي. بعضی سوالات را از حضرت محمد داشته. موخه، هدف د متن سم، درست لوستل، خواندن، لیکل، نوشتن د حضرت محمد د لوړو بلند لارښوونو راهنمایی ها، یعنی ارشادات بلندش یا راهنمایی های بلندش په هکله در موردش پوهیدل، فهمیدن. هدف چیه؟ درست خواندن و نوشتن متن و فهمیدن در مورد ارشادات یا سخنان بلند و راهنمایی های برتر حضرت محمد. بله موخه څه ده؟ هدف دیگه ما چی است؟ د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پښتو، نوې کلمې زده کول، کلمات جدید را یاد گرفتن، په دې پوهیدل چې که چېرته موږ غواړو په جنت کې واوسو نو کوم کارونه باید سرته ورسوو. که چېرته غواړو چې موږ د الله له ښو اخلاقو څخه وشمېرل سو، از جمله اخلاق یا ښه اخلاق ولرو، اخلاق خوب داشته باشیم، باید څه وکړو. او یا هم ځینې نورې خبرې چې موږ یې دلته زده کوو اینجا با هم یاد میگیریم. پوښتنه، سوال، پوښتنه، سوال. ستاسو، شما، به فکر شما، ستاسو په فکر، به فکر شما. دینی ارشادات څه معنا و مفهوم لري؟ ارشادات دینی یا راهنمایی های دینی چه معنا و مفهومی را داره؟ لانس بن مالک څخه لا از انس بن مالک یعنی ولد مالک څخه روایت دی، روایت است. از انس بن مالک روایت است چی؟ که یو ورځ، یک روز حضرت رسول اکرم په در مسجد یعنی جماعت، در پشتو جماعت میگه، په مسجد یا جماعت که ناست نشسته و بود. حضرت رسول اکرم یک روز در مسجد نشسته بود. یک عربی راغی آمد، یک عربی آمد، یعنی از قوم عرب بود. سلام او احترام یې وکړ کرد، سلام و احترام کرد. حضرت محمد د سلام تر جواب ویلو، تر بعد جواب ویلو گفتن، بعد از جواب گفتن و فرمود. د اینجا وروسته بعد معنا میته، تر از معنا میته. بعد از جواب گفتن سلامش فرمود لا از کدام جای راغلی آمده، از کجا آمدی؟ عربی وویل، عربی گفت لا از دیر، بسیار، لری، دور، جای، از بسیار جای دور. او و لا از تاسو، شما، و از شما چند پوښتنی، سوال دارم. از بسیار جای دور و از شما چند سوال دارم. حضرت محمد فرمود ووایه، بگو چی که جواب درکرم بدهم، بگو که جوابش بتم یا بدهم.
عربی وویل گفت غواړم میخواهم د الله په در رحمت ووسم باشم. میخوایم که در رحمت خداوند باشم، یعنی رحمت خداوند بالای ما باشد. حضرت محمد و فرمود د الله لا با مخلوق سره با نیکی کن، با مخلوق خداوند نیکی کن. مخلوق خداوند ما و شماستیم، پس ما به شما نیکی میکنم، شما به ما. اگر میخواین که در رحمت خداوند باشین یا با یکی دیگه تان، با دوستایتان، با همسایه هایتان چی میکنین؟ کمک و همکاری میکنین، نیکی میکنین، بعد برشان نمیرسانین. زما من در عملنامه خیر و نیکی وی باشد، نه گناه. سوال دومش چیست؟ در عملنامه ما خیر و نیکی باشد، نه که گناه. یعنی به جای گناه ما میخوایم در عملنامه چی باشه؟ خیر و نیکی باشه. حضرت محمد فرمود لا با مور مادر او پلار و پدر سر با نیکی کن، با پدر و مادر نیکی کن، با پدر و مادر رفتار خوب کن، با پدر و مادر صحبت نیک داشته باش. در اون صورت باز در عملنامه تو گناه نمی باشه بلکه نیکی می باشه. سوال سومش دوزخ یا جهنم پور در آتش و نسوزم، در آتش جهنم نسوزم. حضرت محمد فرمود خپلی خود سترگی چشم خود را او خپل و خود زبان خود را وساته نگه دار. چشم و زبان خود را نگه دار. با زبان خود حرفای تند و زشت و دشنامگونه به کسی نزن، با حرفای خود کسی را آزرده نساز. در اون صورت تو میتونی که از آتش جهنم نجات پیدا بکنیم. د فعالیتونو په برخه کې در بخش فعالیت ها دلته یه څو لغتونه درکړي، چند لغت داره که باز گفته جمله جوړی کوي، جمله جوړ کنید. مثلا ورځ، روز. نن د سه شنبه ورځ ده، امروز روز سه شنبه است. مسجد، جمعات. سړیان په مسجد یا جمعات کې لمونځ کوي، مردها در مسجد نماز میخوانند. جواب ستاسو سوالونو ته په کومنت کې جواب درکوم. من به سوالات شما در کومنت جواب میدهم. زه لیلا یم، من لیلا هستم. اور آتش په اور باندې انسانان خپل ځان ګرموي، با آتش انسانها خود را در زمستان چی میکنن؟ گرم میکنن. ژبه، زبان. ما باید خپل ژبه وساتو، ما باید زبان خود را نگه داریم. از چی؟ لبد و خبرو، از حرفای بد. در پایین یک محاوره قشنگ داریم، یک محاوره زیبا داریم. یو لنډه ښایسته مرکه یا خبرې اترې لرو چې د مینې او پروین ترمنځ ده، در بین مینه و پروین هسته. پروین جان السلام علیکم. و علیکم سلام. مینی خوری خواهر، څنګه چطور هستی؟ خیم، خوب. یم هستم، خوب هستم. ته څنګه یې؟ تو چطور هستی؟ من هم خیم خوب هستم، من هم خوب هستم. من نه تشکر. پروین جانی تو هر روز خود لوستونه درس ها تکرار میکنی؟ پروین جان تو هر روز درس های تکرار میکنی؟ هو حتما یه تکرارشان میکنم حتما. که اگر تکرار نشود بیا باز هیریگی فراموش میشه. اگر تکرار نشه، مثلا درس اول را نخوانم، درس دوم را نخوانم، باز فراموش میشه. تو لمور با مادرت په کارونو کې در کارها مرسته کمک کوي میکنی، تو همراه مادرت در کارهای خانه کمک میکنی. من لمور با مادر او خور و خواهرم در اینجا منو میده. من با خواهر و مادرم په کارونو کې در کارها همیشه مرسته کوم، کمک میکنم.
ډیر ښه ډیر بسیار ښه خوب بسیار خوب د کور خانه په کارونو در کارها مرسته کول کمک کردن ډیر بسیار ښه کار دی کار خوبی هست بسیار خوب در کارهای خانه کمک کردن کار بسیار خوب است من هم په کارونو کې در کارها له مور جانی با مادر جان مرسته کوم کمک میکنم من هم با مادر جانم در کارهای خانه کمک میکنم گرچه لغت ها را فهمیدیم ولی اینجا باز لغت آورده خیگرنی خوبی ها اور آتش غوره برتر وساطه نگهدار دا زموږ او د تحصیل است این بود درس دوم ما و شما حضرت رسول اکرم او عربی لدیر لری ځای راغلی و از بسیار جای دور آمده بود او له حضرت محمد څخه یې 3 پوښتنې درلودلې 3 سوال داشت لومړی اولش غواړم د الله په رحمت کې اوسم میخوایم در رحمت خداوند باشم چی گفت جواب حضرت محمد چی بود د الله له مخلوق سره نیکی کوه با مخلوق خداوند نیکی کن دویمه پوښتنه غواړم په عملنامه کې می خیر او ښېګڼه نکنه در عملنامه خیر خوبی باشه نیکی کنه حضرت محمد و فرمایل له مور او پلار سره نیکی کوه دریم غواړم چې د دوزخ په اور کې ونه سوځم در آتش دوزخ نسوزم جوابش چی بود خپل سترګې او خپل ژبه وساته چشم و زبان خود را نگهدار او ایو محاوره مو ولوستله چې ډېر ښایسته محاوره و مو باید تل په کور او کورنۍ کې په کارونو کې مرسته وکړو نو که چیرته بیا هم سوال لرئ پس اگر باز هم سوال داشتین نفهمیدین ما ته کولی سئ چې کومنټ وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ